د وطن میډیا قدرمنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. ملګرو ویډیو را سره تر پای وګورئ. که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. مالیزیا د طالبانو د رسمیت پیژندنې خبر. د طالبانو حکومت له 4 میاشتنې وروسته بیا هم هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه یې هم ورته زړه ښه کړی. خو مالیزیا هیواد د طالبانو د حکومت اړوند یو غوره اعلان وکړ او زیاته یې کړه چې یو شمېر اسلامي هیوادونه غواړي د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د غرب د دریځ ورهاخوا یو شمېر اسلامي هیوادونه غواړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اوس لپاره پر دې بحث روان دی چې څنګه طالبان په رسمیت وپیژني او په دې هکله به دا هیوادونه خپل دریځ ژر اعلان کړي. په دې بیان کې مالیزیا د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویل کېږي چې خپله د مالیزیا په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت پیژني چې په دې هکله به ژر خپل نوی دریځ هم اعلان کړي. مالیزیا وروسته له هغه دا اعلان کوي چې څو ورځې وړاندې پاکستان کې د اسلامي همکاریو په سازمان یوه لویه غونډه چې د افغانستان په هکله وه ترسره شوه او له هغه راوروسته یو شمېر هیوادونه دې ته زړه ښه کوي چې له طالبانو سره اړیکې ولري. که یوازې یو هیواد هم طالب په رسمیت وپیژني نو دا لویه خبره ده او د دوی لپاره به یو نړیوال دلیل او ثبوت په ګوته شي. ښایي په دې هکله طالبان هم ښه غبرګون وښیي او دا د خپل ځان لپاره لویه لاسته راوړنه اعلان کړي. دا ځل په هکله اوس په امریکا په هم فشارونه زیات شوي او له دې هیواده غوښتل کېږي چې د افغانستان د خراب وضعیت له امله باید د دې هیواد وګړو ته د هغوی کنګل شوې پیسې ازادې کړي تر څو د افغانانو او افغانستان اوسنی وضعیت تغییر وخوري. که مالیزیا او نور اسلامي هیوادونه دا اقدام کوي نو لرې نه ده چې امریکا او غرب به هم د افغانانو لپاره یو نږدې قدم اخلي او د رسمیت پیژندنې کوم پړاو به بشپړ کوي. خو معلومه نه ده دا هیوادونه چې مالیزیا یاد کړي څه وخت دا اقدام کوي. قدرمن لیدونکو زموږ ویډیو تر همدې ځای وه. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.